بس لك بانك وركها بس ما صغير على السلام عليكم زي مستاسو ورور ستاسو ملګری چوکا خان بدماش रुको जरा सबर करो سړی په دې چوکا ساموم هسې مذاق کوم زه کبیر خان په نوي ویډیو کې درته هرکلی ویم د ویډیو د جوړېدو مقصد صرف او صرف د یو ښځې حقیقت ښکاره کول دي په دې سیټ کې چې تاسو ته دا کومه ویډیو ښکاري دا جینۍ تاسو ټول پیژنئ دا د علیشا 007 مور د داود شاه ښځه سونیا شاه ده ډېر کسان وایي چې دا ویډیو د چا ده دا د دې ده او که دا د بلې ده څوک ویډیوګانې جوړوي چې نه دا د بلې ده څوک وایي چې دا د دې ده په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته پوره د دې حقیقت بیانوم چې دا څوک ته دا جینۍ داسې قصه ده علیشا مور د ټولو نه سیوا زما بدي شي او د هغې د ټول نه سیوا زه بدي شم صحیح ده خو اوس خبره پکې داسې راغلې ده چې حقیقت وینا پکار وي نور په یو ګوته نه پټېږي واورېدل حقیقت په ضد نن په دې ویډیو کې بیانوم چې دا جینۍ څوک ده آیا دا د علیشا مور ده یا بل څوک ده خو ویډیو ډېر اوږدوم نه په شاټو الفاظو کې پوه کوم چې دا علیشا مور نه ده دا چې د بله چا ویډیو کړې ده او دوی اپلوډ کړې ده خو بس صرف دې شکل ته تاسو وګورئ سیم د علیشا د مور په ښکاري خو دا د علیشا مور نه ده ځکه چې په چا باندې تنقید لګول دا ډېره لویه ګناه ده ګناه کې خو موږ اسیم ټول شامل وو ځکه چې په دې موبایل موږ کانزل کوو رد بد کوو څه نه وي موږ په دې موبایل باندې خلکو سپکې کوو د خلکو درنې کوو غیبت یې کوو خو پوره حقیقت د دې ویډیو دا دی چې دا د علیشا مور نه ده دا چې د بله څوک ته او کسانو ته ویډیو کړې ده چې دا د علیشا مور ده هر سړی خپلو چینلو باندې ورکړې ده او چا پې څه ویډیوګانې کړي چا پې څه ویډیوګانې کړي خو دا د علیشا مور نه ده دا د دې ویډیو حقیقت و اختلاف هر څه په خپل ځای خو هسې بېسه په چا باندې تنقید لګول د لویه ګناه ده بس ته لکه بند که ورک که چې مازغه راله